السلام علیکم ملګرو. جماعت اسلامي سینټر مشتاق احمد ډېر زبردست تقریر کړی دی. تاسو دا واورئ نو تاسو به دماغ کولاو شي. نو امریکې په جیل کې نو صرف یو ډاکټر عافیه پرته ده، آیا که نور څوک شته؟ آیا تاسو دا وګورئ نور کسان پکې دي نو او دا چا خرڅ کړي دي؟ د څو ډالره خرڅ شوي دي نو او دې څومره ټیم شوی دی. نو تا د جماعت اسلامي سینټر مشتاق احمد تقریر واورئ، ډېر زبردست تقریر کړی دی. سړي به تاسو به دماغ کولاب کړي. نو تاسو دا تقریر مخکې ملګرو سره لازمي شیر کړئ، نو ځکه چې موږ ټول خبر شي. نو په امریکې په جیل کې څومره کسان نور پراته دي ډاکټر عافیه له بغیر راځي. درې کسان مې د ګوانټانامو بین راوستل. یو سیف الله پراچا، سیف الله پراچا 19 کاله پس بې ګناه د کراچۍ و چې راغی. زه وله لاړم کراچۍ ته، ما باندې د جوارو روټۍ او د شړشم ساګ وخوړ او په سترګو کې اوښکې راغلې چې مشتاق صاحب 19 کاله پس مې د جوارو روټۍ او د شړشمو ساګ وخوړ. دا ظلم دی. وروڼه دوه نور وروڼه احمد رباني، غلام رباني په 15,000 ډالر خرڅ کړي. CIA په خپله وایي، د امریکې سرټ په خپله وایي چې دا پرویز مشرف په موږ باندې په 15,000 ډالر خرڅ کړي او بیا ما ته وایي د پرویز مشرف دپاره دعا وکړه. نه کوم د پرویز مشرف دپاره دعا، د پرویز مشرف دپاره به دعا نه کېږي. پرویز مشرف ډاکو، پرویز مشرف قاتلو، پرویز مشرف د امریکې ایجنټ و. پرویز مشرف باندې پېښور های کورټ د 500 سزا ورولې وه. نه کوم هغه د پارلیمنت په پلور دوا. وروڼو زه ستاسو نماینده یم، ستاسو د جذباتو ترجماني کوم. 5,000 ډالر امریکایان وایي چې دا دوه وروڼه خرڅ کړي. وروڼو هغه یو ورور واده کړی 2-3 میاشتې شوي او چې کله هغه ګرفتار شو 2-3 میاشتې پسې زوی وشو. 20 کاله پس د پلار او د زوی ملاقات وشو. 20 کاله پس. وروڼو دا وطن غلام دی، غلام دی، غلام. پرویز مشرف ته یو عدالت لاس وانه چاو، پرویز مشرف سره یو عدالت حساب کتاب نه کو. عدالت زما دپاره دی، جیل زما دپاره دی، اتکړه زما دپاره دی، قانون زما دپاره دی، جرماني زما دپاره دی. دا تبکر د دې قانون نه بالاتر ده، اباو دلا ده. لہذا د دې خپل وطن دپاره به عزیزانو راپاسو. اوس زما یقین دی انشاءالله سیف الله پراچا راغی، رباني برادران راغی، دا مې در سره دلته اعلان دی انشاءالله عافیه به م راولي دې وطن ته، عافیه به راولو انشاءالله. ډاکټر عافیه صدیقي دپاره مې تاریخي کوششونه شروع کړي دي او انشاءالله دې وطن ته برادران راغی، دا مې در سره دلته اعلان دی انشاءالله عافیه به م راولي دې وطن ته، عافیه به راولو انشاءالله. ډاکټر عافیه صدیقي دپاره مې تاریخي کوششونه شروع کړي دي او انشاءالله